زما په قتل که دا نوره نړۍ چوپ د خیر دی خو مسلمانه زه خو ستا د کلمې ورور یم او زما پر لاش په دومره ویر وي چې توبې به باسې ځکه چې زه د شپږو خویندو کشری ورور یم. د ګیلمن پښتون وقاتلونو ته د یو پیغام تاسې ورسوئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چیرې د مځکې ټوله مخلوقات د یوه مسلمان په قتل کې شریک سي دا به په ورځ د آخرت ټوله و جهنم ته ځي. که چیرې د اسمان ټوله مخلوقات په اسمانو کې چې څومره مخلوقات دي د دې دغه ټوله د یوه مسلمان په قتل کې شریک سي ناحقه نو دغه به ټوله په ورځ د آخرت و جهنم ته ځي. د دوی دا خیال دی چې دا قتل کول دا یو معمولی خبره ده یو کشنی خبره ده حالانکه کم څوک چې یو مسلمان مؤمن ناحقه قتل کی قصدن دغه باره کې قرآن وایي ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها کم چا چې یو مؤمن مسلمان قصدن قتل کی ناحقه قتل کی نو د هغه سزا د همیشه لپاره جهنم ده دا به همیشه لپاره په جهنم کې وي. وغضب الله علیه الله و ازما دی غضب پر دا باندې ولعنه الله و ازما دی لعنت پر دی قاتل باندې واعد له عذابا عظیما الله فرمای وای ما د قاتل لپاره یو ډیر عظیم یو ډیر غټ عذاب چې دی هغه تیار کړی دی. دا هیڅ کله د الله د غضب څخه د الله د لعنت څخه د الله د عذاب څخه دا هیڅ کله نسی بچ کېدلی. په دنیا کې هم بعض وخت الله عذاب الله ورکوي په آخرت کې هم دغه دپاره همیشه دپاره چې د هغه جهنم دی.